السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې د جمعې څخه مخکې سنت او بعد سنت په دې کې نیت څنګه دی. محترمه، مخکې سنت چې دي په دې کې به خپل عادي زوړ نیت کوئ. نیت کوم زړه اخلاص لمونځ کوم 4 رکعت سنت ماسپښین، او بیا د جمعې 2 رکعته لمونځ دی. نیت کوم زړه اخلاص لمونځ کوم د جمعې 2 رکعته لمونځ، خاص آیت لره مخ مې کوي په لور د کعبې شریفې، الله اکبر، اقتدا مې ده په دې حاضر امام سي. د جمعې لمونځ خلاص بیا چې 4 رکعته لمونځ کوي، نو فقهای کرام وایي په دې کې د نیت د ماسپښین کوي چې نیت کوم 4 رکعته لمونځ د ماسپښین، بس نور دې تعین نه ورکوي چې سنت یا فرض دي احتیاطاً. او هغه نور 2 سنت چې دي هغه بیرته هغه زوړ نیت دی. رد المحتار جلد اول صفحه 596 باب الجمعة مطلب في نية أخير الظهر بعد صلاة الجمعة، أو دغرنگ حلفي أو كبيري صفحة 552 ديت مفصل تحقيق کړی. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.